سلامونه نیکې هیلې دوستان، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. د مایکروسافټ ورډ 2019 پښتو کورس ته یو ځل بیا ښه راغلاست. تېره ورځ مو پر سپلینګ، ګرامر او پر دې ټول باندې کار وکړ. زه فکر کوم یو شی راڅخه پاته شوی، ورډ کاونټ. ورډ کاونټ د دې لپاره استعمالیږي چې موږ ته معلوم شي چې په خپل ډاکومنټ کې څو صفحې لرو، څو لغاته لرو، څو توري لرو بغیر له فاصلو، او څو توري لرو د فاصلو سره، څو پاراګرافه دي او څو لیکي دي. صرف موږ ته ښکاره کوي. دا موږ کولی شو دلته ووینو. صحیح دی؟ بل موږ او تاسو لرو نن راځو ټرک چینجز وایو. ټرک چینجز دې لپاره پکارېږي. زه غواړم چې د دې څخه وروسته چې هر تغییر په دا ډاکومنټ کې راځي هغه باید نښاني شي یا ماته وښودل شي چې دغه تغییر پکې راغلی. نو زه راځم، لیکنه مې وکړله، اوس ورته وایم ټرک چینجز فعاله کړه. اوس دا دی د خړ علامه لري، یعنې فعاله شو. کله چې زه هر ځای تغییر راولم هلته ماته ښکاره کېږي چې په دا ځای کې تغییر راوستل شوی. بل ورته وایي چې سمپل مارکاپ، ساده مارکاپ راته راوله. دا موږ تاسو د کمنټس لپاره استعمال کړی و. که چېرې تاسو یو کمنټ هم دلته راولئ نه، هغه ټول درته ښکاره کوي. او آل مارکاپس نو ټوله درته ښکاره کوي، هم کمنټ درته ښکاره کوي او هم بغیر له کمنټ. سمپل مارکاپ صرف ماز دلته درته ښکاره کوي. کله چې تاسو په دا کلیک وکړئ بیا کمنټ درته ښکاره کېږي. بل ورته وایاست چې نو مارکاپ هېڅ موقف مه راته ښکاره کړو، مشکل نه لري. یا زه ورته هم راښکاره کړه اوریجنل اصلي لیکنه ماته راوله، اصلي لیکنه داسې نو زه ورته هم سمپل مارکاپ راته راوله. بل شو مارکاپ کې دې کمنټونه راته ښکاره کړه. مې راته ښکاره کړو، نه درته ښکاره کوي، راته ښکاره کړه. همدارنګه انسرټیشن، ډیلیټیشن، یو ځای ډیلیټ کړی وي هغه راته ښکاره کړه، یا یو ځای مې نوې لیکنه کړې وي، نوي شی مې انسرټ کړی وي. فارمټینګ، ما دلته یو فارمټ ورکړی دی دا لیکنې ته، هغه ماته ښکاره کړه. که یا مثال په ډول دا لیکنه ده 2.5 غټه کړه، دا خو مې یو ډول فارمټ دی. نو زه ورته هم دا مه راته ښکاره کړو، ایسته یې کړه. صحیح دی؟ هغه نه درته ښکاره کوي. دلته هغه لیکنه مارکاپ نه درته ښکاره کوي، مارکاپ. زه ورته هم یا ښکاره کړه، بېرته یې درته ښکاره کوي چې هو په دا لیکه کې تغییر راغلی. نو بل موږ او تاسو ریویوینګ پین لرو. ریویوینګ پین ته چې راسئ درته وایي چې عبدالله فضلي فارمټډ فونټ 18 سایز یې فونټ ورکړی دی، دغه دی. بل موږ او تاسو لرو کمنټډ، پر دا ځای کمنټ ورکړی دی. فارمټډ، فارمټ کړی دی، یعنې فارمټ یو رنګ یو شی ورکړی دی یا هم سایز ورغټ کړی دی. او انسرټډ دغه نوي ځایونه ورسرټ کړي دي. که زه چیرې دلته یو ځای ډیلیټ کړمه بیا راځي چې ډیلیټ، دغه ځای ډیلیټ شوی. دا ریویو پین ته څنګه غواړئ، هوریزنټل په افقي ډول یې لاندې راته ښکاره کړه، او که ورټیکل په عمودي ډول یې راته ښکاره کړه. بل اوس دا یو تغییر در راوستلی، نو زه ورته دا اکسپټ and move to next، دغه تغییر اکسپټ کړه او بل تغییر ته ولاړ شه. بل وایي دوی چې راوستل دی کمنټ راوسته، کمنټ یې ورکړی، دا څه وکړئ. زه ورته وایم چې دا اکسپټ یا اکسپټ آل، ټوله چینجز اکسپټ کړه. صحیح دی؟ بیا ورته وایي چې ریجکټ، یا دا ریجکټ کمنټ، دغه تغییر یې مه پکې قبلوه. دا خو نو وختي موږ څو دانې ورکړي وو، دا قبول کړي وو، دلته بل دانه و. اوس دا ډیلیشن چې راغلی دا وایي څه پکې، زه ورته وایم چې دا ریجکټ کړه، هغه ډیلیټ ایسته شو. ریجکټ آل چینجز، ټوله چینجز ریجکټ کړه، زه نه غواړم چې راسي. دغه یو موږ اکسپټ کړی نو ځکه هغه رقم راغلی، نور ټول هر څه تغییرات چې پکې راغلي وو موږ ټوله ریجکټ کړل یا مو رد کړل. پریویس، مخکني تغییر ته ولاړ شه، در دې مخکې کوم تغییر راغلی وو هر تغییر چې ټوله درته ښیي. نیکسټ، وروستني تغییر ته ولاړ شه. بل موږ او تاسو کمپیر لرو. کمپیر د دې لپاره کارېږي تر څو تاسو دوه ډاکومنټه سره مقایسه کړئ. دا یو ډاکومنټ دی، دا ثبتوم پر ډیسکټاپ باندې، د فرست ون فرانس. صحیح دی؟ دلته یو څه تغییرات پکې راولم او دا ثبتوم سیو از پر ډیسکټاپ باندې د سیکنډ ون په نامه سره. نو کمپیر ماته مقایسه که دوه دانې دي، کوم دي؟ یو دی فرست ون
اوریجنل او ریوایز چې ما تغیرات پکې راوستل دي هغه دی سیکنډ ون. اوکې به کې او بیا به راسي کمپیر ته او بیا به دلته راسي ورته ووایي چې شو بوت دواړه ماته ښکاره کړه. نو دی اوس دواړه تاته ښکاره کوي. دا اوریجنل دی او دا ریوایز دی. ګورئ دلته یو څه تغیر راغلی. بیا زه ورته وایم چې ته یوازې اوریجنل خط راته ښکاره کوه، دا اوریجنل دی. زه ورته وایم چې ریوایزد هغه ما چې تغیر پکې راوستل دی هغه یوازې راته ښکاره کوه، دا دی هغه تغیر. نو دغه رقم تاسو کولی شئ چې دواړه سره مقایسه کړئ چې کوم تغیر پکې راغلی دی. هایټ دواړه هایټ یا شو بوت دواړه راته ښکاره کړه. تاسو کولی شئ چې دواړه ووینئ په عین وخت کې. ګورئ دلته لوړ کرسر وچلوئ لیکن دلته موږ ته راځي دواړه په یوه کرسر باندې حرکت کوي. نو دغه تغیرات پکې راغلي. بل موږ او تاسو لرو کمباین. ماته یو ځای که دواړه سره یو ځای که. کوم یو درته یو ځای کړمه؟ فرست ون او سیکنډ ون. اوکې که اوس دا یې دواړه سره یو ځای شو. د دویم ډاکومنټ تغیرات په لومړي ډاکومنټ کې هم راغلي. بل موږ او تاسو ریسټرکټ ایډیټینګ لرو. ریسټرکټ ایډیټینګ د دې لپاره کاریږي تر څو موږ په خپله لیکنه کې تغیرات بند کړو. لیکنه مې کړې ده اوس ورته وایم چې باید هېڅ تغیرات نشي پکې راغلی. نو ریسټرکټ ایډیټینګ بیا به لیمیټ فارمټینګ to selection of styles allow only the types of editing in this document. بیا everyone start enforcing protection کوډ به ورکړئ اوکې کې اوکې کې. اوس تاسو وګورئ په دې ځای کې هېڅ تغیر نه راځي. که څه هم تاسو هوم ته راسئ انسرټ ته راسئ ډېری تغیرات ټوله شیان پر بند شول. دا هغه وخت موږ او تاسو استعمال وکړه چې غواړو خپله لیکنه په ورډ کې یو چا ته ورکړو چې هغه یې وګوري بغیر له دې چې هغه کوم تغیرات پکې راوړي. بېرته راځو سټار پروټکشن ته اوکې کړئ. اوس به بېرته ټوله شیان ایلس. نو درنو دوستانو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. که چېرې تاسو د نن ورځې په درس کې کومه پوښتنه لرئ کوم سوال لرئ کولی شئ په کمنټ کې راسره شریک کړئ. نور مو نه وخت نه نیسم تر بیا د الله په امان.